هم نږدې ورځو جلیله تر څو چې نږدې به نه شو له دې ځای نه ختمول سخت دي دا راځیل به هم ځان سره هلته بوځو پوه شوم قمندان صاحب زمونږ برید کولو ته تمه شئ شاهینه په هوښ راشه امرم په ځای کېږو قمندان صاحب فکر دې چېرته دی هېڅ راته ښه نه ښکارې فکر دې راټول کړه زمریا زه ګان سړي ته خپل ځان نه سپارم خو قمندان صاحب فکر دې راټول کړه زمریا ته ما شوی په تاسو شوي په هر حال سمه ده جلیله موږ ورځو تاسو زموږ برید کولو ته تمه شئ سمه ده شاهینه امرم په ځای کېږو قمندان صاحب وطني او ګلګیو ولسوالۍ کې دي کسان د لاس په ماشه اوسي هره شېبه د برید کولو ګواښ شته پوه شوم ګلګیو اورئ چېرته یې راووځئ د باندې راووځئ وسلې تیارې کوي برید پیلېږي داسې مو ودرېږئ هله بیړه وکئ هغه بیرغ په ولسوالۍ کې ځړول کېږي هغه هم ولسوالۍ کې ډېر ګواښونکی دی نازا قمندانې دا کار زموږ پایله ونه ګرځي که هغه بیرغ ولسوالۍ کې پورته نه شي زموږ لپاره ګواښونکی دی عقل دې په کار واچوه دا شکل ګولیو ډکه کوي راکټچیانو تاسو هم تیار اوسئ مه ډارېږئ مهمت له موږ سره ډېر دي هر څومره چې وارولی شي وارې کوي زموږ د سوري او فارس ملګري دې ژوندي وي زر کوئ خټکی واخلئ خواږه خټکی واخلئ خټکی واخلئ خواږه خټکی اوس دې تباه شو قمندان صاحب صبر وکوئ داسې وکړئ چې که په سینه باندې پاتې نه شي د زموږ بیرغونه سره د زموږ د څلوېښت کالو مبارزه بېګټې پاتې شي وطنیان څه خبره ده ولسوالۍ ته نږدې د تنبې نه ډزې کوي ګلګیو بې شرفانو رسیلانو د ډزو کولو ځای باید سم په ډاګه کړو قمندان صاحب ګیدړان هم د اشارې ته په تمه ول برید کول پیل شول جشن پیلېږي بس دی نور مې زړه به تنګ شو راځه چې دا کار خلاص کړو دا بې شرفان څه اخیستلو ته مطلع دی شاهینه ډزې وکئ نو پکې دل ختم شو مخکې شه جلیله مخکې شه څه کوئ څه کوئ دروازې باندې کړ. دوی خپل بیرغ پړوي. دا ارمان به له ځان سره خاورې ته ویسي. ولې زړه دا ډول نیسي؟
لکه چې قیامت رامنځته شو اسمان نه سره غورځېږي دا د څه شي غږونه دي زه یو ځل ګورم او زه یو ځل ګورم او چیرته ځې ته بیا چیرته تښتې اوف ګوره زلال مېرمنې ته انسانه یې او که پیره یې ته څه ډول ښه یې څه ګډوډي رامنه ده اعصاب مې ورته خراب شول اوف ته بیا چیرته تښتې ډاکټره ګوره مېرمنې ما خو درته وویل ما کار نیولی په ډاله کې شامل شوی یم په ډاله کې هم دنده لرم زه په هغې ډله کې کار کوم زه باید لاړ شم ډاله یو ځل وګورم لاړ خدای په امان تښتې ها اوف ګوره مېرمنې ته لکه چې زما په خبره نه پوهېږې ما ژمنه کړې ده هېڅ ځای ته نه ځم دا تښتم همدلته یم دا د دوی شکل ته وګوره بیخي بېزوګانه غوندې دي زلال مېرمنې دوی په رښتیا زما ماشومان دي زه اوس پلار یم مېرمنې وایا ګورئ سمې لوبې وکړئ تاسې خور او ورورې یو بل مشهور لوئ که نه خو او پاله مو درته ماتوم پلار کېدل مې ډېر خوښ شو په رښتیا چې پلار کېدل ډېر ښه شی دی سمه ده مېرمنې زه نه تښتم الله دې راوروسته زه پلار یم الله خپلو ماشومانو څخه ساتنه کوم ته هم په کور کې پاتې شه له کور نه مه وځه سمه ده خپل ساتنه وکړه لاړم خدای په امان ماشومان دي دا څومره خوږ ماشومان دي سمه ده زما د ځان بلاګانو تاسو نه پرېږدم چېرته نه ځم سمه ده دا پلار کېدل څومره یو سخت کار دی ته یوه مور یې الله پلار کېدلو هېڅ خبر نه یې دا چې پلار کېدل څومره سخت کار دی زه یې تاته نه شم ویلی ځئ لاړ شئ لاړ شئ خپله پزه مو درته ماتوم سمې لوبې وکړئ زما ګرانه ماشومانو زلال زه لاړم دا ټول د هغه ډلګي مشرنامه ده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ډاکټرانو خوش دا قدم وړاندې کوه نو ولې مو راغله ګیدړه وسله دې وغورځوه له خدای نه ډېر شکر کوم راورسېدلی زویه راورسېدو بابا راورسېدو دوی غواړي په ولسوالۍ کې خپل بیرغ وځړوي زویه مخه یې ونیسئ اندېښنه مه کوه بابا ته خپل دعاو ته دوام ورکړه د خدای په مرستې څوک څه نشي کولی زموږ بیرغ کې سپوږمۍ ده سپوږمۍ هم د خدای پاک عبادت کوي خدای هېڅ چاته دومره قدرت نه ورکوي کلونه کېږي چې موږ تاسو ته په تمه وو له خدای نه ډېر شکر کوم قمندان صاحب شاهینه څوک چې بیرغ ته لاس وړاندې کوي وژل کېږي قمندان صاحب باید ونیسو ودرېږه ما تاسو ته نه وویل چې دا کار ناشونی دی مشه عاجل ځواب راکړه مشه څه خبره ده ډاکټره موږ کار لرو مهمه خبره ده مهمه ګوره مشه له ما غارونه یې په ولسوالۍ ډزې وکړې اوس ډله ولسوالۍ ته ښکته کېږي مشه یې نازاده له کوم لوري نه راځي ډاکټره د ولسوالۍ ختیځ لورې نه مشه کسان یې ډېر د پام کوئ سمه ده ډاکټره پرېږده چې راشي څوک چې شاته څا وباسي هغه خپله څا کې غورځي جلیله زر کوه راځه چې هغوی ته ښه راغلاست ووایو سمه ده قمندان صاحب په ډېرې لیوالتیا سره بې ځایه مو وخت مه ضایع کوئ تکړه شئ چې اوس ولسوالۍ نیسو موږ باید خپلو هیلې ته ورسېږو
کورونو ته دننه شعر نه خطر رامنځته کوي. دا ډېره مهمه نه ده چې ملکي کسان وژل کېږي او یا نه وژل کېږي، خو که اړتیا شوه ټول کسان ووژنئ، خپل بیرغ پورته کوئ. اخره موږ دولت جوړوو. کمقلانو موږ هسې نن دولت یو، د کردانو د دولت په صفت د ترکیې دولت سره حسابي کوو. مخکې شئ. خبره ده یا څه کوي ډاکټره؟ صبر وکړه. ګولګا پینځه نازا ستا ده، هغه ژوندی غواړم. پوه شوم ګولګا یو. ملګريه شاهینه په تاسو وشوال ولې داسې خولې شوې؟ ګولګا پینځه زما په امر پوه نه شوې؟ خدایا نه خان ویشتونکی دی، موضوع یې ونیسئ. په کمین کې ولوېدو. تسلیم شئ، کنه نو تاسو ټول مردارېږئ. شاوخوا ته کړه شوي یئ، که غواړئ چې ژوندي پاتې شئ نو تسلیم شئ. وسلې مو وغورځوئ، دا مو وروستی ګواښ دی. نه بې شرفه نه، ته څه کوې؟ کمقله بې شرفه. جلیله نازا تښتي. قمندان صاحب، جلیله خوشې کړه. قمندان صاحب، که میدان ته ووځو سوري سوري کېږو. به شهید شم یا د خاینان مرداروان. جلیله قمندان صاحب، اوس د شهیدېدلو وخت نه دی قمندان صاحب. کله چې کار خلاص شو وروستي شهیدان به موږ اوس اندېښنه مه کوه. نازا تښتي، جلیله نازا تښتي. هغه راځي به چېرته وتښتي؟ لومړی باید دا جنرال له مخې لرې کړو، که نه نو دوی به ووایي چې ستاسې بې غیرته قمندان وتښتېده، ستاسې د مرګ خوله کې پرېښوده خپله وتښتېده. تسلیم شئ، ځانونه مه وژنئ. زه تسلیم یم، داسې مه کوئ، تسلیم یم. کمقلانو تاسې چېرته لیدلی چې څوک تسلیمېږي؟ موږ پرې ډزې کړي دي. ګولګا پینځه نازا تښتي، زر یې پیدا که. لټوم یې قمندان صاحب، لټوم یې. مه لټوه شاهینه، مه لټوه، پیدا یې که، پیدا یې که. زر کوه. ډالۍ پیدا مې کړه. پیدا دې کړه، ازرکوه دا ځلې ووله، مرداره یې که بې وله. شاهین ملګریه ما ته وګوره، ما ته ستا لاس په رښتیا چې ډېر خراب دی. ډاکټره غلی شه. سمه ده. څه دې وکړل؟ رانه وتښتېدله. له تا نه خو مرغه هم نشي تښتېدلی. څه خبره ده؟ لاس کې دې کومه ستونزه ده؟ نه قمندان صاحب، ډېر وخت کېږي چې دا وسله مې لاس کې نه ونیولې، یعنې د همدې له امله. ډاکټره ګوره مشه، زه خو وایم چې دومره فشار پرې مه راوړه، یعنې زما په شاهین رښتیا وایي.
دا هلک باید لږ تمرین وکړي له هیرې وتلی دی بله دا چې وګوره باد هم شته یعنې قدرناملی باد نه وای هغه یې هرومرو په دې تندې ویشتله زه پوهېږم چې دا کار شاهین کوه ځکه چې دا یوه ډېره ښه پلمه وه جلیله زه ناځاب سې ورځم قماندان صاحب جنرال اړیکه نیولې وه اکرم نظیر په خلکو وسلې ویشي ولسوالۍ کې ګډوډي رامنځته کوي امر یې کړی چې هغه سړی باید زر ونیسو نازا وتښته دا تښتېدل به دې د وروستي ځل لپاره وي وروستي ځل خدای مو ووهه بیا یې زما مخه ونیوله حالت دې خرابوم سرداره غچ اخیستل به مې سخت وي باوره ججیکا زما سر غواړي ما ستا ضمانت وکړه نازا خو مه هېروه که تېروتنه دې وکړه سر دې پرې کوم د ولسوالۍ نیول پاتې شول اوس د دې وخت دی چې لومړی بریدمن او کسان یې ختم شي د جګړې سیاست ته بدلون ورکوو او خپلې موخې ته ځان رسوو واخله ته هم واخله مجبور نه یې چې تل مزدوري وکئ ګورئ دا ولسوالۍ ګډه وډه کوئ زه تاسې په پیسو کې پټوم تاسې ته د پاچایانو غوندې ژوند جوړوم سمه ده ها موږ د پاچایانو ژوند نه غواړو چې د خلکو په وژلو لاسته راځي دا کار یې زموږ سره ښه نه ښکاري حرامې پیسې زموږ په کار نه دي موږ هغې روزي پسې ګرځو چې خولې پکې تویږي څوک چې بېګناه انسانان وژني هغه خدای نه بخي دا تاسې څه کوئ ټول منفق یئ کله چې ګوند ولسوالۍ ونیوله په تاسې باندې د غلامانو غوندې کار کوم رازیلانو ځای ورک شئ ګورئ ځوانانو تاسې زړور اتل کوردي ځوانان یئ زه تاسې روزم د عمر تر پایه به جې کس تاسې شاته ولاړ وي د امپراتور غوندې ژوند به وکئ راشئ وسلې مو واخلئ راشئ واخلئ دا ولسوالۍ ګډه وډه کوئ زر کوئ زمریانو زر کوئ صبر وکړه رازیله دا ټول کارونه ستا غوندې رازیلانو ته پاتې شول ځوانان مه غولوه زر کوئ ځوانانو ځای لاړ شئ خپل کورونو ته دروازه په ارامه بنده کوئ ورک شئ ځای لاړ شئ بې شرفه رزیله د کوم دولت له برکته چې په ارامۍ کې ژوند کوئ د هغه په وړاندې د بېګناه خلکو کارول څه معنا لري څه خبره ده رازیله په پیسو خلک ځان ته اخلي بې شرفه بوډا ها په پیسو خلک اخلي ها په پیسو خلک اخلي دوی ستا غوندې آرامزادګان دي دوی د خدای بندګان دي خدای ته سجده کوي په دې پیسو نه خپل ځان پلوري او نه هم خپل ملت پلوري ته ټول خلک د ځان غوندې بې غیرته ګڼې ها رازیله جلیله اوس یې وخت نه دی دا واخلئ بویسئ لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه یوه شېبه یو دوه خبرې به وکړو زه درته څه وایم شین خره ته وایې چې جې کابه ته وژغورې شکل ته دې وګوره په حرام خوړلو سره داسې چاق شوی غټ خوی درنه جوړ شوی دی د ملت غم در سره هېڅ نشته یوازې د خپلې خېټې غم در سره شته زما غوندې ډاکټر باید تا ته یوه ډالۍ درکړي دا واخلئ بویزئ د دې رنګ وړکۍ د دې رسیل دا څه دی ما ته د څومره لوی مسؤلیت را په غاړه کې بختیاره له اوږدنۍ نشم وتلی زه دلګی مشر جلیل د هېواد خاینانو ته تابوت جوړوونکی دا کار ما ته سخته شو بختیاره باور وکړه چې سخته شو جلیله مېرمنه مې خویندې وروڼه مې تا ته امانت دي کښېنه ساتنه وکړه دا چې بختیار څنګه مړ شو قاتل یې څوک دی باید دوی پوه شي هر څنګه چې وي هر څه چې کېږي زه باید د حقیقت ووایم د دې آزاد نه د ژغورېدلو بله لاره نشته
بسم الله. خورې زه ته هغه قمندان چې جماعت کې وې زما د خاوند قاتل دې پیدا کړ هغه رزل مې ونیوه زه هم دې خبرې لپاره راغلی راځه دننه راشه وروره دا چې ورور دې مړ شو څه چې دود او دستوري عمل به کېږي نو مرګ نه تښتېدل نشته جماعت کې چې کوم قمندان هغه راغی زما د ورور قاتل مې ونیو قمندانه خدای د هغه حیوان ته سزا ورکړي زویه موږ ټوله ختم کړو هغه رازل ته تر ټولو سخته سزا ورکوي نو یې ځړوئ په دار یې وځړوئ هغه زر اعدام کوي زرګه ووایه قمندانه د بختیار قاتل څوک دی ووایه خدایه زه څنګه ورته ووایم چې ستا د زوی قاتل زه یم تاسې غلط پوه شوي یئ قاتل نه دی پیدا شوی خو هر ځای کې لټوي ښه د همدغه لپاره دلته راغلی وې قمندانه نوم یې معلوم نه دی چې زه لاړ شم مردارې کړم قمندانه هغه رزیل به اوس وخته تښتېدلی وي اندېښنه مه کوئ موږ یې پیدا کوو له موږ نه نشي تښتېدلی د ورور د مړ کېدلو نه مې وروسته موږ ډېر خفه یو قمندان وروره داسې مه ودرېږه جلۍ قمندان ته چای راوړه راځه کښېنه قمندانه پلاره پوهېږي په کور کې چای نشته هېڅ نه دي پاتې چای څه کوې کور کې خو د خوړلو لپاره هېڅ هم نشته د کور لګښت بختیار پوره کاوه زویه هغه لاړه مړ شو موږ یوازې پاتې شو ورور مې ځکه ووژل شو چې دولت یې کار کوو قمندانه مېرمنه مې خویندې ورونه مې تا ته امانت دي نو هغوی نه ساتنه وکړه زه بېرته راځم خیر دی د بختیار قاتل پیدا کوي پیدا کوئ خورې پیدا کوئ کله موږ نه وتښتي له خپل وجدان نه نشي تښتېدلی البته چې پیدا کوئ خیر اغلی سرداره ژوندی اوسې جنرال صاحب کښېنه ښاغلی اکرم سلام هغوی ته وسپاره جنرال صاحب سازمان ته مو یوه لویه ضربه ورکړه کله چې د سازمان کسانو په ولسوالۍ برید کوو هغه ورسره مرسته کوله اوس مهال موږ د یوې لویې بلا نه خلاص شو جلیل ته او ستاسو نورو کسانو دا کار ډېر خطر سره که بیخي د یوې ډلې غوندې مو کار کړی ډېرې بریاوې مو لاسته راوړي په تاسو ویاړم ژوندی اوسې جنرال صاحب دا چې زموږ کار خلاص شو که بل امر نه وي چې موږ بلوک ته لاړ شو جنرال صاحب نه لومړی بریدمنه نه بلوک ته مه ځئ ما سره راشه ستا او ستا د ډلې نوې دنده د یوې ځانګړې ډلې په صفت په سیمه کې د خلکو د سر مصیبت ججکا په وړاندې مبارزه او په خلکو د ظلم کولو مخه نیول دي ستاسو د ډلې نوم به سونګوریان وي سونګوریان د تاریخ په اوږدو کې د عثمانیانو په وخت کې پادشاه پورې تړلې د هېواد دننه او بهر د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو یوه ډله وه د دې ډلې کسان د خپلو ملګرو نه سر نه تېر شوي کسان وو خپل ځانونه یې د دولت لپاره قربانول اوس نو تاسې به هم د هغوی غوندې دنده سرته رسوئ اوس هغه وخت دی چې تاسو له خپل کور نه ملګرو نه خپل سر نه او خپل ځان نه تېر شئ اوس هغه وخت دی چې د فتنې او ګډوډۍ مخه ونیول شي اوس هغه وخت دی چې د سونګوریانو داستان یو ځل بیا تکرار شي کینه او کرکه باید په مینه بدله شي اوس هغه وخت دی چې د بهرنیو جاسوسانو د ناوړو پلانونو او فعالیتونو مخه ونیول شي یا خاینان له منځه یوړل شي او یا هم خپل ځانونه قربان کړئ یا خپل ځانونه د تیارو نه ډکو کندو کې وغورځول شي او یا شفقت تپې ته سر پورته وګرځېدل شي او خپل هېواد په پښو ودربل شي اوس هغه وخت دی چې سونګوریان بیا لاس په کار شي او خپله وړتیا خلکو ته وښیي
دا چې ولسوالۍ کې د سازمان غوښتنه پر ځای نه شوه پرېکړه یې کړې ده چې خلکو ته سزا ورکړي چې هغوی له سازمان سره مرسته نه ده کړې 15 کسه یوه ډله جوړوي لارې نیسي انسانانو ته یې په ګواښ کولو پیل کړی د دولت په کارونو کې خنډ رامنځته کوي او هغه خلک چې له دولت سره نږدې اړیکې لري هغوی ته ګواښ کوي او دې ته یې مجبوروي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای ته کډه وکړي له دې نه وروسته به امر مستقیما له ما نه اخلئ عملیات به هم په آزاد ډول سرته رسوئ ستاسو دنده به هره شیبه جیجیکا او د هغو ملاتړو ته زیان رسول او د ناوړه پلانونو مخه نیول وي او دولت نه به ساتنه وي خدای دې له تاسو سره